عمران خان صاحب چې په اډیاله جیل کې په کومه کمره کې اوسېږي د هغې کمرې تصویران مخې ته راغلي دي او عمران خان صاحب ته چې کومه کچن ورکړی شوی دی د هغې تصویران هم راغلي دي. عمران خان صاحب ته چې کومه باتروم ورکړی شوی دی یعنې واشروم ورکړی شوی دی د هغې تصویران هم راغلي دي. د عمران خان صاحب ته چې د ایکسرسایز دپاره کومه څه ورکړی شوی دي د هغې تصویران هم راغلي دي. خو چې تاسو دا هر څه وینئ تاسو به حیران شئ چې د پاکستان یو دومره غټ لیډر سره دومره ظلم ولې کیږي او هغه ته دومره کم شوزونه ولې ورکړی شوي دي او د دې هر څه باوجود عمران خان صاحب ډیل ولې نه کوي. یعنې دومره سخت ژوند دی تیری او د دې سخت ژوند باوجود هغه ډیل ته تیار نه دی. که موږ د دې کمپیریزن د مریم نواز صاحبه سره وکړو نو هغوی ته یو کنال ځګی میلاو شوی و په هغې کې هغوی ته د دنیا هر څه میسر و خو د هغې باوجود هغوی ډیل وکړو او هغه د جیل نه بار لاړو. خو عمران خان صاحب ته که موږ وګورو نو هغه ته دومره وړه کمره میلاو شوې ده یعنې 8x10 کمره ده په هغې کې دی اوسېږي. که بیا موږ د بیډروم وګورو بیا د هغې سره کچن وګورو بیا د هغې سره موږ دا تاسو ته وښیو چې عمران خان صاحب چې په کومه کمره کې موجود دی په هغې کې باتروم یعنې واشروم هم موجود دی او د هغه واشروم دروازه هم نشتي. یعنې عمران خان صاحب به هلته روټۍ هم خوري او د هغه واشروم نه به هغه کومه سمیل چې راځي هغه به هم دوی طرف ته راځي او په دغه کمره کې به هغه خوراک هم کوي. نو دا هر څه زه ستاسو مخې ته ږدم. نن عمران خان صاحب چې د دریم ځل باندې عدالت ته مخامخ شوی دی یعنې په سکرین باندې راغلی دی هلته چې څه شو دی هغه هم ستاسو مخې ته ږدم. او نعیم پنجوتا صاحب دا هم ویلي چې قاضي صاحب کوشش کاوه چې هغې عمران خان صاحب ته نه کتل او خپلې سترګې د عمران خان صاحب نه اړولې. دا هر څه زه ستاسو مخې ته ږدم او لاول د عمران خان صاحب دا کمره چې کومه ده دا زه ستاسو مخې ته ږدم چې په دې کمره کې څه څه دي او څه څه پکې موجود دي. د هغې نه مخکې بیا د دوی د کچن په حوالې سره خبره کوو بیا به د دوی د باتروم په حوالې سره خبره کوو او بیا به مخکې د دې نور هر څه طرف ته ځو. په سپریم کورټ کې چې د حکومت د طرف نه کومه ریپورټ جمع شوې ده د هغې مطابق په دې کمره کې یو LED موجود ده یو روم کولر پکې موجود ده یو پکې سټډي ټیبل موجود ده او یو پکې کرسۍ موجود ده. او که تاسو وګورئ د دې دیوار شاته تاسو ته یو 4 فوټه دیوار ښکاره کیږي او د دې دیوار کې دننه چې کومه دی یو باتروم دی یعنې یو واشروم دی او د واشروم کې د دروازه هم نشته. او کله چې عمران خان صاحب په دې کې غسل کوي نو د بار نه یو کس دی لیدلی شي یعنې که د دې ځای پورې دی په ښکاره کېږي نه خو د دې نه بره چې د عمران خان صاحب په نظر باندې راځي. او که بیا موږ د دې واشروم د دیوار ته بره وګورو نو په دې دپاسه یو شیوینګ کریم د عمران خان صاحب پراته دي. او که موږ د باتروم بار ته وګورو مخې ته نو دلته یو واش بیسن لګېدلی دی او د دې سره خواته یو روم کولر پروت دی او په دې روم کولر شاته موږ که د دیوال ته وګورو نو دلته یو LED لګېدل ده په دیوال باندې او د دې سره یو هوک د دیوار کې لګېدلی چې په هغې کې د عمران خان صاحب په ډېر تعداد باندې کپړې اچولی شوي دي. او د دې سره سره که موږ د دې کمرې د رنګ ته وګورو د پینټ ته موږ وګورو دا رنګ هم د دې د کمرې راغورځېدلی دی. او که د بیډ ته موږ وګورو نو ډېر زیات وړوکی بیډ دی د عمران خان صاحب او د عمران خان صاحب د بیډ شاته که موږ وګورو نو هلته یو جانماز هم پروت دی او یو سټډي ټیبل هم په دې کمره کې موجود دی یوه کرسۍ هم ده او په دې کرسۍ د پاسه که تاسو وګورئ نو هم عمران خان صاحب خپلې ډېرې کپړې چې دي په دې کرسۍ د پاسه هم هغې اچولې دي. او که د سټډي ټیبل ته موږ وګورو نو په هغې باندې څه د اوبو بوتلې دي او د دې سره نور څه شوزونه هم پراته دي. او د دې سره سره که موږ وګورو عمران خان صاحب دغلته په قید تنهایي کې هم دی یعنې عمران خان صاحب سره څوک انټریکشن نشي کولی. عمران خان صاحب ته دا اجازت هم نه دی چې د چا سره خبرې وکړي په دی کې. راځو دا ګیلري د تخیمه عمران خان صاحب 2 ځله د ورځې په دې ګیلري کې نه دا کومه ګیلري چې تاسو ته مخامخ ښکاره کېږي هغه په دې کې 2 پیرې د واک دپاره بار ته راځي. او دا کومه سیلز چې تاسو ته خالي په نظر باندې راځي دا د عمران خان صاحب د فیسیلیټیشن دپاره نه دي بلکې دا عمران خان صاحب په تنهایي قید تنهایي دپاره چې کومه دي دا سیل خالي کړلي چې عمران خان صاحب د چا سره انټریکشن ونه کړي نه یا بل څوک راشي او د عمران خان صاحب سره دلته انټریکشن وکړي چې د هغې د وجې نه د عمران خان صاحب وخت چې کومه دی دا په اسانۍ سره تیر شي. که موږ وګورو نو قید تنهایي چې کومه دا په دنیا کې ډېر زیات مشکل کار دی. یعنې ته چې کله یوازې سې او انسانان چې کوم دا سوشل انیمل دي او سوشل انیمل چې ته کله د سوسایټي نه سایډ ته کې نو د هغې دپاره بیا ډېر زیات مشکل وي. عمران خان صاحب صرف په دې کې 2 ځله واک کولی شي. عمران خان صاحب ته اجازت نشته چې هغه په آزاده هوا کې یعنې په کلاو هوا کې هغه واک وکړي. د دې نه بعد راځو د عمران خان صاحب د کچن په حوالې سره تاسو ته وایو او کومو خلکو چې دا نارې واله چې عمران خان صاحب ته داسې غټ کچن میلاو شوی دی چې څه د هغه زړه غواړي هغه خوړی شي یعنې په عمران خان صاحب څه پابندي نشتي. خو که موږ وګورو د عمران خان صاحب په دې کچن کې صرف 2 المارۍ دي او په دې المارۍ کې که تاسو وګورئ چې عمران خان صاحب ته دلته څه میسر دي یعنې هغه څه خوري او څه څکي نو تاسو به ډېر زیات حیران شئ. عمران خان صاحب د
د کچن ته کومه ګورو د عمران خان صاحب په کچن کې دوه الماری دي په دې یوه الماری ته کومه وګورو دا کوم الماری چې پرته ده په دې د پاسه یو د لوښو د انځلو دپاره چې یو واشنګ کومه لیکوډ دی هغه موجود دي لاندې که موږ وګورو نو یو مګه پرته ده چینی پراته دي یو کټل نما یو الکترونیک ماشین پروت دی د بلې الماری ته که موږ وګورو نو په دې کې موږ ته تور چیخ ښکاره کېږي پتې چې کومې ته موږ وایو ګرین ټي په دلته په نظر باندې راځي او د دې نه علاوه که موږ وګورو تاسو پر خپل سکرین باندې دا هم لیدلی شئ چې یو ایکسرسایز بایک دی او یو سټریچنګ بیلټ چې کومه دا دلته عمران خان صاحب ته موجود دي او دا هم عمران خان صاحب چې کله د عدالت نه ریکویسټ کړی د عدالت په ریکویسټ باندې دا عمران خان صاحب ته ورکړی شوی دي یعنې مخکې دا عمران خان صاحب ته میسر نه و عمران خان صاحب ته عدالتي حکم باندې یو بوک ریک هم ورکړی شوی دی یعنې یو الماري دي ته ورکړی شوی ده او په دې کې تاسو وینئ چې په دې کې کتابونه پراته دي کومه کتابونه چې عمران خان صاحب دا وخت سټډي کوي هغه دا وخت وایي که پای کې موږ وګورو نو پای کې یو کتاب نیلسن منډیلا صاحب کتاب دی هغه کتاب نوم دی واک ټو فریډم د دې کتاب نوم دی بل که موږ وګورو په دې کې اسلامک هسټري پرته ده د علامه اقبال کتابونه پکې پراته دي خو که بل طرف ته موږ وګورو نو شریف صاحب ته یو کنال ځمکه یعنې یو کنال علاقه چې د صاحب نواز شریف صاحب ته خالي کړې وه او دارنګې مریم نواز صاحب ته هم خالي کړې وه خو دلته که موږ د سوچ کمپیریزن وکړو نو په هغه وخت کې دوی همیشه د عدالت نه دا شکایتونه کول دا به دوی ریکویسټ کولې چې نه خو دوی ته استري میسر ده نه دوی ته کپړې میسر دي نه دوی ته ایسي ورته نشته پنکا ورته نشته خو عمران خان صاحب کله هم د دغه شیزونو شکایت نه دی کړی یعنې عمران خان صاحب صرف د عدالت نه کتابونه غوښتل دي او د ایکسرسایز دپاره یو معمولي غونته کې سیزونه د عدالت نه غوښتل دي او هغه عدالت دوی ته مهیا کړلی اوس راځو مخکې درته دا وایم چې نن عمران خان صاحب کله په سکرین باندې په نظر باندې راغی نو قاضي صاحب د هغې نه خپلې سترګې سیټ ته اړولې دا د نعیم پنجوتا صاحب دا ویلي دي او د نعیم پنجوتا صاحب نن یو کس ته انټرویو ورکړله دا پوره انټرویو زه د دوی مخې ستاسو مخې ته ږدم چې په دې انټرویو کې هغوی څه ویل دي هغوی په دې انټرویو کې ویل دي نعیم پنجوتا صاحب چې 11 بجې د دې سماعت ټیم و هغې ویلې چې په 20 منټه کم په 12 بجې باندې چې کله ججانو انټري وکړه او را دن نه راله سپریم کورټ ته نو ججان چې کله په خپلو کرسو باندې کېناسته نو د غونډو نظرونه د ټي وي سکرین طرف ته یعنې هلته چې کومه ایل ای ډي لګېدل وه کومه ایل سی ډي لګېدل وه د هغې طرف ته چې د کوم ځای نه د عمران خان صاحب تصویران او ویډیو راتله د اډیاله جیل نه نو هغې وویله چې کله سکرین آن شو نو عمران خان صاحب سکای ګرین قسم یو شرټ اغوستی او بلیک کلرز کې د هغوی ټراوزر هغوی اغوستی و هغې ویله چې عمران خان صاحب مسکی کېدو او لګیا و خو هغې ویلې زمونږ خو نظرونه د عمران خان صاحب طرف ته خو د عمران خان صاحب سره مونږ چاته کتلې قاضي صاحب ته کتل چې آیا قاضي صاحب د عمران خان صاحب د تصویر باندې یا د عمران خان صاحب په ویډیو باندې د هغه څه ریاکشن وي نو هغې ویلې چې دلته به قاضي صاحب خپلې سترګې پټولې او د عمران خان صاحب طرف ته بالکل نه کتل دا نعیم پنجوتا صاحب ویلي او دا هغې ویلي دي ځکه چې سچویشن کې هغوی موجود و د هغې دا بیان دی هغه ویل چې قاضي صاحب عمران خان صاحب ته نه کتل او خپلې سترګې پټولې او هغه ویل چې سترګې هغه کسان پټوي کوم کس چې غلا کړی وي او غلا کوي او قاضي صاحب عمران خان صاحب ته بالکل نه کتل او نه یې د هغه طرف ته مخ کولو هغې مزید دا هم ویلي دي چې عمران خان صاحب هغه نن ډېر زیات اکټیو و او ډېر ښه ښکاره کېدو اوس راځو عمران خان صاحب ته چې کومه سهولیات ورکړی شوي دي نو دا د جیل د مینول مطابق نه دي یعنې د جیل په مینول کې دا موجود دي چې کوم یو کس ډېر زیات پړه لیک کوي یعنې تعلیم د هغې زیات وي د هغې د ډیګرو هم شرطونه دي نو د هغې نه بعد هغې ته چې کومه دی د یو عام قیدي نه زیات سهولیات هغه ته ورکولی کېږي دارنګې چې یو کس پرایم منسټر د ملک پاتې شوی هغه ته بل قسمه سهولیات ورکولی کېږي دارنګې بیا چې یو کس د ملک سلیبریټي پاتې شوی وي نو هغه ته بل قسمه سهولیات ورکولی کېږي نو د هغې مطابق چې کومه سهولیات عمران خان صاحب ته په کار وو په هغې کې هغه سهولیات عمران خان صاحب ته نه دي ورکړی شوی یعنی یقینا موږ وایو چې یو سړی په خپل خپه په تبر باندې واله نو یقینا د سیستم او د نظام خپل خپه په تبر باندې واله او دا تصویران چې کومه په سپریم کورټ کې جمع کړلي جسد من الله صاحب عمران خان د وکیل نه یو سوال وکړو او ویلې چې عمران خان صاحب باندې خو دا وخت د نیب کیسونه دي او عمران خان صاحب چې کومه پټیشن دایر کړی دی د کیس خلاف که چېرته دا کیس کالدم قرار شي یعنی کالدم وګرځولی شي نو د هغې نه بعد خو به عمران خان صاحب ته د دې ډېر زیات نقصان وشي نو عمران خان صاحب کله چې یو غټ لیډر
لیډر وي نو د هغې وکیل سره هم غټ زړه وي او هغه هم ډېر بهترین جواب ورکوي څرنګه چې هغه لیډر وي نو د هغې د وکیل خواجه حارث صاحب چې کومه جواب ورکړی دا ډېر زیات حیران کن و او د دې نه ډېره زیاته کمه دا تمه کولی شو یعنې هغې وویلې چې عمران خان صاحب همیشه دپاره دا غواړي چې څه دې وکړه شي چې قانون دې د ټولو دپاره برابر وي او هغه چې عمران خان صاحب خو اسم د نیب دا کومه کیسونه چې په ده باندې شو دي د دې مخامخ دی یعنې هغې ته په دې کیسونو کې د دننه په جیل کې موجود دی خو عمران خان صاحب غواړي چې د دې کیسونو مخامخ شي دا کیسونه چې کومه دی دا په عمران خان صاحب باندې ختم شي هېڅ خبره نه خو عمران خان صاحب د قانون دپاره همیشه جنګ کوي او هغه دا غواړي چې قانون دې د ټولو دپاره برابر وي اوس راځو که دې کمرې ته مونږ وګورو په دې کمره کې خو هر څه موجود و خو په دې کمره کې نه مونږ ته پنکه په نظر باندې راغل ده او نه ایسي مونږ ته په نظر باندې راغل ده یعنې کله چې نواز شریف صاحب او مریم نواز صاحبه دغه جیل ته وړی شوي وو نو هغوی به دا شکایت کوو چې دوی ته نه ایسي موجود ده نه دوی ته پنکه موجود ده او یو ځل خو پکې دا شکایت هم شوی و چې هلته کومه ایسي لګېدل وه هغه یې د نواز شریف صاحب نه هغه ایسي واپس وړله خو په دې کمره کې مونږ ته ایسي په نظر باندې نه ده راغل چې په دې کې ایسي موجود ده او که نشته په دې کمره کې نه مونږ ته پکې په دې کې په نظر باندې راغلی دی خو دلته د سوچ کومه ډفرنس چې کومه دی یعنې نواز شریف صاحب همیشه دپاره دا ریکویسټ کوو چې هغوی ته پنکه میلاو شي مریم نواز صاحبه وویل چې هغې ته د استري میلاو شي خو عمران خان صاحب کله دلته د استرۍ نه د پنکې نه د ایسي ریکویسټ کړی دی بلکې هغوی صرف او صرف ریکویسټ کړی دی د کتابونو ریکویسټ یې کړی دی او د دې سره د ایکسرسایز کړی دی یعنې د دې نه د انسان د سوچ هغه اندازه کیدی شي چې دا کس او دا لیډر د څه په باره کې سوچ کوي د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان